بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران کتونکو، ستاسو جوړتیا او روغتیا په هیله راځم. نن یو ویډیو تاسو ته برابروم چې په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم ګنی څه ګټې لري. د ګني شربت چې د سینې سرطان او د انسان د بدن غړو ته مقاومت ځواک ورکوي. د سینې کې کوم کسان چې د سینې سرطان ولري چې هغه سرطان رامنځته کیږي او د انسان بدن غړو ته د مقاومت ځواک ورکوي. په اسیایي هېوادونو کې نه یوازې له مالي پلوه بلکې روغتیایي چارو په برخه کې هم ډېر زیات ګټور تمامېدلی شي. د ګني شربت یعنې جوش راز انرژي لري. ګنی په ټولنیز ډول زموږ په روغتیا باندې مثبت اغېزه غورځولی شي. د ګني شربت ځینې ګټې په دې ډول دي. ګنی د نیم سري یا هغه کسان چې نیم سر درد لري، د ستوني خارښ او یا زکام لري هم ډېره ګټوره کورنۍ درملنه ده. کوم کسان چې نیم سري یا نیم سر درد لري یا ستوني خارښ لري او یا زکام لري، دې لپاره د ګنی ډېر ګټور دی. کله چې انسان باندې تبه راشي نو ډاکټران هم ناروغ ته ګني شربت جوړ کولو لارښوونه کوي. هغه ناروغان چې د ژړی یا یرقان په ناروغۍ اخته دي، د ګني شربت ورته ډېر ګټور دی، ځکه چې دا د بدن ګلوکوز لوړوي او د ناروغ بدن پوستکي په ښکلا کې مهم رول لري. ګنی د هضمي او د قبض لپاره ګټور درمل دي. ګنی د ساکروزنامي شکر زیږنده ده چې قدرتي ډول د زخمونو په تداوي کې ګټور ثابت شوي دي او له دې نه علاوه د شکر یا شکر د لوړوالي سلنه هم زیاتوي. ګنی د زړه د ناروغانو ساتونکی دی او د بدن د کلسترول د لوړېدو څخه مخنیوی کوي. ګنی د سوزاک ناروغۍ لپاره مهم درمل ګڼل کیږي. ګنی یو پیچلې برخه لري چې انسان د غړو او د سینې د سرطان مقابل کې مقاومت ښیي. په ګني کې کلسیم او تیز قدرت لرونکي مواد شته چې د هډوکو په ټینګښت کې مهم رول لري. څوک چې د وینې کمښت سره مخامخ دي هغه باید ګني شربت وڅښي، ځکه چې په ګني کې په زیات اندازه سره اوسپنه شتون لري. او بېلابېلې څېړنې دا څرګنده کړې ده چې ګني شربت یعنې جوس د ځیګر او ګردو لپاره ډېره ګټور ده. او ګني نه جوړه شوې ګوړه هم اوسپنه لري او دا څرګنده ده چې انسان بدن اوسپنې ته اړتیا لري، ځکه د اوسپنې په موجودیت کې انسان وجود وینه جوړوي. که چیرې کوم کسان د اوسپنې کمښت سره مخامخ شي، د انسان وجود د وینې کمښت سره هم مخامخ کېږي، ځکه اوسپنه خپله وینه جوړولو باعث کېږي. انسان بنده ته د مایکرونیوټرایټس ته ضرورت دی او له دې وجې نه انسان په شعوري او روحي ډول سره یو کار پای ته رسولی شي. د ګوړه هم د داسې یو مایکرونیوټرایټس نه برخمنه ده. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې لایک